سلامونه نیکې هیله احترامات دوستانو، الله تعالی دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ او د صحت په جامو کې راته اوسئ. دوستانو زه یو ځل بیا د یو نوي ویډیو سره راغلی یم. په دې ویډیو کې یم چې موږ تاسو څنګه کولی شو د FG کوین په والټ کې اکاونټ جوړ کړو. د اکاونټ جوړولو مکمله طریقه ده په دغه ویډیو کې. ویډیو تر پایه پورې درسره وګورئ. دوستانو که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي یاست، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته هم یو لایک ورکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو لومړی ستاسو پورې در ورسیږي. دوستانو دغه لینک چې دی دا د FG کوین د والټ د اپلیکیشن لینک دی. په دغه باندې زه کلیک کوم، د FG کوین اپلیکیشن د والټ اپلیکیشن را ډاونلوډ کوم. نو کله مو چې کلیک وکړ موږ ډایرکټ پلی سټور ته راځو. نو دوستانو که چېرته مو تر اوسه پورې د FG کوین د والټ اپلیکیشن ته 5 ستوري نه وي ورکړی نو 5 ستوري هم ورکړئ او یو ښه کمنټ هم ورته وکړئ. نو دوستانو زه 5 ستوري ورکوم لومړی، دا دوستان 5 ستوري ورکوم او بیا راځم دغه کمنټ ما لیکلی دا کمنټ کاپي کوم او یو ښه مثبت کمنټ ورته کوم. نو دا دی دوستانو یو کمنټ مې ورته وکړ، 5 ستوري مې ورکړل. نو اوس په دغه ځای باندې کلیک کوم تر څو تایید شي. دا دی دوستانو 5 ستوري او یو ښه کمنټ، مثبت کمنټ ورته وکړئ دوستانو که چېرته مو کمنټ نه وي ورته کړی. اوس دوستانو دغه د FG کوین د والټ اپلیکیشن چې دی دغه اپلیکیشن نصبوو، را ډاونلوډ کوئ یې. په دغه نصب باندې به کلیک وکړو. بس دوستانو یوه دقیقه غوندې زه دا ویډیو دروم تر څو دغه د FG کوین د والټ اپلیکیشن را ډاونلوډ شي. دوستانو د FG کوین د والټ اپلیکیشن را ډاونلوډ شو. اوس را خلاصوو. دوستانو اوس به په نیکسټ باندې کلیک وکړو، بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړو او بیا به هم په نیکسټ باندې کلیک وکړو. دوستانو دلته به موږ تاسې 4 عدده پاسورډ پکې اچوو، پین پاسورډ به پکې اچوو، داسې پاسورډ به پکې اچوو دوستانو چې زموږ څخه هیڅ وخت د یاد څخه ونوځي، زموږ څخه هیر نشي. داسې پاسورډ به پکې اچوو چې زموږ هر وخت په یاد وي. دوستانو دا ډېرو شیانو ته په کار کېږي. کله چې موږ د خپل د FG کوین د والټ څخه پیسې باسو دغه پین پاسورډ په کار کېږي، او کله چې موږ دغه خپل اکاونټ په بل موبایل کې راخلاصوو هم دا پین پاسورډ په کار کېږي. یعنې ډېرو شیانو ته په کار کېږي. داسې پاسورډ به پکې اچوو چې زموږ هر وخت په یاد وي، یو اسانه داسې پاسورډ چې زموږ هر وخت په یاد وي. نو زه درته دوستانو یو اسانه پاسورډ پکې اچوم، داسې پاسورډ پکې اچوم چې زما هر وخت په یاد وي او زما څخه د یاد نه ونوځي. نو دا دی دوستان یار مې پکې واچوو، بیا باید دوباره هم پکې اچوو کنفرم پاسورډ. دا دی دوستانو 2 وارې درنه غواړي. ښه کله مو چې پاسورډ پکې واچوو بس اکاونټ را خلاص شو، زموږ اکاونټ جوړ شولو. بیا مهم کار چې دی دوستانو په دغه پروفایل باندې به کلیک کوو. کله مو چې په پروفایل باندې کلیک وکړ اوس به دوستانو دلته په دغه والټ باندې کلیک کوو. په والټ باندې چې کلیک وکړ دوستانو دغه برخه چې دی تر اوسه پورې غیر فعاله دي. دلته مو خپل تصویر پکې اچولی شو، دلته خپل نوم پکې اچولی شو، دلته خپل ادرس ورکولی شو. دا اپشن چې دی دوستانو دا باید همدغسې خلاص وي. او مهمه برخه چې دی دوستانو هغه دغه دی. ښه دوستانو په دې ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه لاندې خانه به ورته ټک مارک کړئ. ښه کله چې لاندې خانه باندې هغه لاندې خانه ټک مارک کړه او تایید مو کړ، بیا موږ ته دغسې یو صفحه را خلاصېږي. دوستانو دغه چې دی 12 لغتونه دي. دا 12 لغتونه چې دی ډېر مهم دي. نو دوستانو دغه 12 لغتو څخه به تاسو یو سکرین شاټ واخلئ. دا دوستانو زه یو سکرین شاټ اخلم او دغه زه ذخیره کوم. دغه تصویر چې دی دوستانو دا زه ذخیره کوم د ځان سره. او بله خبره دوستانو دغه به تاسو کاپي کړئ، تاسو به دغه د سره ذخیره کړئ. یو شخصي ګروپ خو به در سره یا کوم ځای کې چې دا مهم پیغامونه مهم صوتی موتی ذخیره کوئ نو دا به هم په هغه ځای کې د سره ذخیره کړئ. او دغه لغتونه چې دي دوستانو دا به په یوه ورقه کې په یو کتابچه کې د سره ولیکئ. په دې خاطر دوستانو که چېرته ستاسو په موبایل کې یو مشکل پیدا سو، یا ستاسو موبایل خراب سو، یا ستاسو موبایل ورک شو، یا ستاسو موبایل درنه غلا شو، نو بیا تاسو کولی شئ همدغه اکاونټ چې هر څومره پیسې وي همدغه اکاونټ د دغه لغتو په واسطه باندې تاسو په بل موبایل کې راخلاصولی شئ. نو دا په دې خاطر ډېر مهم دی. نو دغه څخه به یو سکرین شاټ واخلئ، هغه به درسره ذخیره کړئ، دغه لغتونه په یوه ورقه کې درسره ولیکئ او کاپي به یې کړئ په یو ګروپ مروپ کې. کوم ځای کې چې پیغامونه ذخیره کوئ په هغه ځای کې به دغه ذخیره کړئ دغه لغتونه. بس هر وخت خدای نکرده چې ستاسو په موبایل کې مشکل پیدا سي، یا موبایل خراب سي، یا کوم بل مشکل نو بیا تاسو چې په ستاسو په اکاونټ کې چې هر څومره پیسې وي بیا نه ورکېږي، تاسو کولی شئ په بل موبایل کې د دغه لغتو په واسطه باندې خپل اکاونټ را خلاص کړئ. ښه نو چې دا مو ذخیره کړ دوستانو بس په دې کې نور داسې کار نشته. بس زموږ اکاونټ جوړ شو، اکاونټ ډېر اسانه جوړېږي. دوستانو په
د بجیک وان په والټ کې تر اوسه پورې ډېر برخې چې دي غیر فعاله دي او نور برخې هم پکې اضافه کېږي، ډېرې برخې به پکې اضافه شي. دغه د سوپ برخه چې ده دوستانو دا تر اوسه پورې د سون په حالت کې د غیر فعاله ده او په دې کې بای سیل اضافه کېږي، هغه هم تر اوسه پورې نه دی اضافه شوی، د سون په حالت کې دی. انشاءالله ډېر زر به اضافه شي. که چېرته تاسو پیسې ورته راستوئ په دغه ریسیو باندې به کلیک وکړئ، که چېرته پیسې ځینې باسئ په سینډ باندې به کلیک وکړئ. دوستانو زه به اوس یو څه ډالر ورته راواستومه، 50 یا 40 یا 30. نو په دغه ریسیو باندې به کلیک وکړو، لینک به کاپي کړو. ښه، په دغه ریسیو باندې مې چې کلیک وکړ دوستانو، دلته موږ ته کرنسیانې راړئ. BNB ده، FG ټوکن ده، USDT ده او USDC ده. نو زه USDT ورته رالیږم. فعلا تر اوسه پورې دغه 4 کرنسیانې دي. انشاءالله په ډېر کم وخت کې ډېر زر به نورې کرنسیانې هم پکې اضافه سي. زه په دغه USDT باندې کلیک کوم دوستانو. کله مو چې په USDT باندې کلیک وکړ، دغه لینک دی دوستانو، دغه لینک دی. په دغه کوپي باندې به کلیک وکړئ، لینک کاپي کېږي. کله مو چې لینک کاپي کړ، را به شو باینانس ته. باینانس ته به راشو دوستانو. دلته غواړم چې یو څه پیسې ولېږم. په سینډ باندې به کلیک وکړم، په ویډرا باندې به کلیک وکړو، په USDT باندې به کلیک وکړو دوستانو. دلته به په دا لومړۍ خانه کې خپل ادرس واچوو، کوم ادرس مو چې انتخاب کړی. دا دوستانو په لومړۍ خانه کې ادرس اچوم او لاندې خانه کې نټورک انتخابوم، شبکه انتخابوم او دلته $100 انتخابوم. $100 مې انتخاب کړ، په ویډرا باندې کلیک کوم دوستانو، په کنفرم باندې کلیک کوم. دوستانو کوډ به پکې پیسټ کو. اوس دا زموږ ویډرا وشوه، لږ صبر به ورته وکړو تر څو دغه زموږ ویډرا چې دی دا تایید شي. نه 135 دی. دا د دوستانو ویډرا ورسېده. اوس به والټ ته ولاړ شو، د بجیک وان والټ ته شاته به وګرځو. په دغه ځای باندې به کلیک وکړو. ښه، ګورئ دوستانو اوس ډایرکټ پکې اضافه شي. دا دی دوستانو، تاسو وینئ چې $100 پکې اضافه شوي، 99.99. نو دوستانو اوس به BNB هم پکې اضافه کړو. نو را به شو دوستانو، اوس به بیا په ریسیو باندې کلیک وکړو. اوس غواړو چې BNB ورته راواستوو. نو دوستانو اوس بیا په BNB باندې کلیک کوو. په BNB باندې کلیک، دا لینک کاپي کومه دوستانو. لینک مې چې کاپي کړ، راځو ټرس والټ ته، BNB له ټرس والټ څخه ورستوم. کله مو چې ټرس والټ را خلاص کړ، او دلته به په BNB باندې کلیک وکړو، په سینډ باندې بس لینک به پکې واچوو. دلته به هغه مقدار واچوو چې څومره مقدار غواړو ځینې ویډرا کړو دوستانو. زه غواړم چې پوره $1 ور واستومه. ښه دوستانو، دا د BNB مې هم ور واستوله. اوس شاته ځو، اوس به رساني کوو، یو اپډیټ ورکوو. دا دی دوستانو BNB هم را ورسېده. نو اوس غواړو دوستانو چې بیرته ځینې وباسو. نو دا دی دوستانو، اوس ګورئ زما سره د $1 په اندازه باندې BNB دی او $100 د 100 USDT دی را سره، تاسو وینئ نه. نو اوس غواړم چې دغه USDT بیرته ویډرا کړم. راځم باینانس ته دا لینک کاپي کوم، دا لینک کاپي کوو دوستانو، د USDT لینک کاپي کوو. دا د لینک مې کاپي کړ دوستانو. اوس راځم بیرته د بجیک وان والټ ته او دلته په سینډ باندې کلیک کوم. که چېرته تاسو خپلې پیسې ځینې باسئ، په سینډ باندې به کلیک کوئ. ښه، او دلته به بیا USDT انتخابوئ. دوستانو په دا لومړۍ خانه کې به موږ لینک واچوو. ښه، په دا خانه کې به لینک اچوو دوستانو. په دا خانه کې به مقدار اچوو، څومره پیسې غواړو چې ځینې وباسو. هر څومره چې غواړئ چې ځینې وباسئ هغه به درته پکې اچوئ. نو دوستانو زه په دا لومړۍ خانه کې لینک اچوم، هغه لینک اچوم چې ما را کاپي کړ، او په دا لاندې خانه کې زه مقدار اچوم، زه غواړم $50 ځینې وباسم. دوستانو بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړو. په نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به دوستانو په سینډ باندې کلیک وکړئ. دلته هغه معلومات درکوي چې دغه
لینک دی دومره اندازه پیسې غواړي چې تاسو ځینې وباسئ. آیا مطمئن یې؟ موږ به ورته هو مطمئن یو. په سینډ باندې به کلیک کوو. دلته به دوستانو پاسورډ پکې اچوو. کوم پین پاسورډ چې موږ مخکې پکې اچولو کله مو چې اکاونټ جوړولو نه، نو هغه پاسورډ به پکې اچوو. نو درته به هغه پاسورډ پکې واچوو. کله مو چې پاسورډ واچوو زموږ ویډرا بس ډایرکټ کېږي. دا دوستانو زموږ ویډرا وشوه. نو اوس تاسو درته ګورئ ماته باینانس پیغام راکړي. دا دی دوستانو باینانس پیغام راکړ. $5 وینئ $5 ډیپوزیټ وشوه. نو دوستانو دغه ویډیو په مطابق باندې تاسو کولی شئ چې اکاونټ پکې جوړ کړئ. د دغه ویډیو په مطابق باندې تاسو کولی شئ چې پیسې ورته راواستوئ. د دغه ویډیو په مطابق باندې تاسو کولی شئ چې پیسې ځینې ولېږئ بیرته. که چېرته تاسو غواړئ چې BNB ولېږئ BNB هم همدغسې لیږل کېږي. که چېرته غواړئ چې USDC ولېږئ USDC هم دغسې لیږل کېږي. USDT هم دغسې لیږل کېږي. ورته راستول کېږي هم همدغسې. دوستانو یو ډېر باوري والټ دی، غیر متمرکز والټ دی. ستاسو پیسې ته هېڅ مشکل نه پیدا کېږي. له ټرست والټ څخه هم ډېر ښه دی، ځکه زموږ خپل د ګران افغانستان د پروژې والټ دی او 100% باوري دی. نو که چېرته غواړئ چې خپلې پیسې پکې وساتئ نو د FG کوین والټ بهترین والټ دی ستاسو لپاره. نو دوستانو په